امازون ځنګل د نړۍ تر ټولو پراسراره او تر ټولو خطرناک ځنګل دی چیرې چې هر ګام یو نوی راز پټ دی او هره ونه د یوې نوې کیسې خاونده ده. دا هغه ځای دی چې د انسان عقل هم د دې په وړاندې ګوټې ټډې کوي. دلته موجود ژوي بوټي او مخلوقاتو هر یو ځانګړي او حیرانونکي دي. آیا تاسو پوهیږئ چې د دې ځنګل په ژورو کې ځینې داسې مخلوقات شته چې د هغوی نومونه اورېدل به تاسو ته د یېرې احساس درکړي؟ نن ورځ به موږ تاسو د امازون په دې پراسرار ځنګل کې یو ځای کړو او تاسو ته یوه داسې کیسه درکړو چې تاسو به هیڅکله هم هیره نه کړئ. امازون ځنګل د نړۍ تر ټولو لوی باراني ځنګل دی چې په 9 هیوادونو برازیل، پیرو، کولمبیا او نورو کې پراخه دی. دا ځنګل تقریبا 5.5 میلیونه مربع کیلومتره پراخه دی او د نړۍ 20 سلنه اکسیجن تولیدوي. د دې کبله ورته د ځمکې سږي ویل کیږي. دلته میلیونونه ډوله نباتات، حیوانات او حشرات ژوند کوي چې د ډیرو د موندلو پروسه لا هم روانه ده. د امازون ځنګل هر ګونج یوه نوې نړۍ ده چیرې چې د طبیعت رازونه په پیچلي او مختلفو بڼو کې پټ دي. امازون ځنګل کې د نړۍ تر ټولو خطرناکه او عجیب و غریب ژوي ژوند کوي. دلته موجوده ژوي د خپل خوراک، ځانګړتیا او کمالاتو له امله مشهور دي. امازون ځنګل کې ګڼ شمېر مختلف ډوله ماران شتون لري چې دا ځنګل یې لا هم تر ډیره خطرناک او پراسراره کوي. په مارانو کې په 1 نمبر باندې دی انیګونډا. دا د نړۍ تر ټولو لوی او دروند مار دی چې ممکن تر 20 فوټو پورې اوږده او تر 500 کیلوګرامه دروند شي. دغه مار خپل شکار له ګربیو سره فشار کوي او بیا یې ورو ورو هضموي. په 2 نمبر باندې جګوار مار دا مار اکثر په اوبو کې ژوند کوي او خپل ښکار تعقیبوي. دغه مار د حیواناتو ترڅنګ د انسانانو لپاره هم خطرناک ګرځېدلی شي. په 3 نمبر دی پتهون. دا یو لوی مار دی چې خپل ښکار په خپل ځواک سره فشار کوي او بیا یې د خوړلو په توګه کاروي. جګوار د امازون ځنګل تر ټولو ځواکمن او تر ټولو خطرناک ښکاري ژوي دی. دا ژوي خپل ځواکمني او تیزه ژبې سره هر ډول ښکار نیولی شي. کروکوډایل د امازون په سیندونو کې شتون لرونکي کروکوډایلونه خورا بریدګر دي. دا ژوي د ځمکې یا اوبو څخه خپل ښکار ته برید کوي او د ډېرې تیزۍ او پټوالي سره حرکت کوي. کوکروچ د امازون ځنګل د کوکروچو یوازې د وینې څښونکي کوچني ژوي نه دي بلکې د دوی له لارې بېلابېلې خطرناکې ناروغۍ خپرېږي چې د مچیو څخه تر ملیریا، زیکا او ډینګي پورې مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي. بلی هاتي دا یوه ویراناکه مخلوق ده چې د بلی او هاتي خصوصیات لري. امازون ځنګل یوازې د حیواناتو او بوټو له امله مشهور نه دی بلکې دا ځنګل د ډیرو زړو تمدنونو او پټو حقیقتونو کور هم دی. دلته په ځمکه لاندې د ډیرو پخوانو تمدنونو نښې او آثار موندل شوي چې ښیي دلته د انسانانو اوسیدونکو ښاري تمدنونه هم موجود وو. ځینې قبیلې داسې شته چې له نړیوالو ټولنې څخه جلا پاتې دي او یوازې خپل ځان ته ځانګړې ژبې او د ژوند طریقه لري. امازون ځنګل کې داسې نباتات او جړې بوټي شتون لري چې یا د ژوند بچولو لپاره کار کول کېږي یا د وژلو لامل ګرځي. د ځنګل ځینې نباتات د درمل جوړولو لپاره کار کول کېږي لکه د یوه ځانګړي بوټي رشته چې د زړه او په سر لپاره مؤثر درمل جوړوي. خو ځینې داسې نباتات هم شته چې د زهرناکو موادو سره ډک دي او یوازې د لمس کولو سره کولی شي چې وژونکې اغیزه ولري. امازون ځنګل یوازې یو ځای نه دی بلکې دا د طبیعت هغه کتاب دی چې هره پاڼه یوه کیسه لري او هره کیسه یوه نوی درس راکوي. دا موږ ته ښیي چې د طبیعت سره باید د احتیاط او احترام سره چلند وکړو ځکه چې د ځنګل هره سرګوشي یو کیسه وایي او هره کیسه یو لوړ مقام لري. که تاسو دا کیسه خوښه شوې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او په تبصره کې موږ ته ووایاست چې تاسو د امازون ځنګل په اړه څه نور زده کول غواړئ.